الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. منگا اغا اعمال او اسباب ذکر کول بهغه باندې ټیم او وقت کم ولګي او اجر او ثواب دا ډیر ملاوي شي. دیارلسم پاغه کې اغا دعا دا چې اغا ټول خیر را جمع کوي. په ذکر او دعا کې ډیر خیر او برکت دی. چا چې د ذکر او د دعا خوند او مزه څکلي نو الله د هغې په وجه انسان ته د عبادت حلاوت او د عبادت لذت او د دعا لذت ملاوي. په حدیث د ابو امامه رضی الله عنه کې روایت ده چې یو ځل محمد رسول الله علیه السلام ډېر دعاګانې وکړې. یو دعا یې وکړه، دویم یې وکړه، سمې ډېرې دعاګانې وکړې. ابو امامه وایي موږ ته یاد نه شوې. نو موږ وویل یا رسول الله تا ډېرې دعاګانې وکړې خو موږ ته نه دي یادې شوې، موږ څه وکړو؟ وایي نبي علیه السلام راته وویلې زه به ته یو داسې دعا وښیم چې څومره خیر او برکت دی هغه ټول به را جمع کړي. ټیم به پې کم ولګي او چې څونه دعاګانې دي او څونه خیر او برکت دی نو هغه به را جمع کړي. وایي موږ ویل چې کومه دعا ده؟ ویل چې دا دعا ووایي اللهم انا نسألك من خير ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نور روایتو کې دا عبدک و نبیک راغلی، خو دا روایت امام ترمذی په کتاب الدعوات کې راوړی دی او امام ترمذی وایي حدیث حسن دی. دعا کومه ده چې د ټولې دنیا خیر او برکت د ټولو دعاګانو مجموعه ده. ټیم په ډېر کم ولګېده لیکن فایدې ډېره وکړه. کومه دعا ده؟ اللهم انا نسألك من خير ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورته دعا باندې ډېر لږ ټیم لګي لیکن د ازمکې او د اسمان کې چې څومره خیر دی او پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې څونه دعاګانې کړي دي هغه ټولو کې یو صحیح کېږي. تاسې ووایئ اللهم انا نسألك من خير ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ
ولا حول ولا قوة الا بالله. دا خو به ټولو ته یاد شي انشاءالله، که یاد نه یاده به کوي. بل د هغې اسبابونه چې په هغې کې اجر ډېر زیات دی او ثواب یې بې حده ډېر دی او ټیم پې کم لګي، هغې ته کلمات اربعه ویلی کېږي. او دویم نوم یې دی ذکر مربع، الذکر المربع او الکلمات الاربعه. د محمد رسول الله علیه وسلم یو بیبی ده جویریه رضی الله عنها، دا د نبی علیہ السلام بیبی وه. غزوه د بني مستلق کې دا یې نیولې وه، بیا یې نکاح ورسره کړې وه. دا جویریې باره کې راځي وایي دې کې د الله د ذکر صفت ډېر و، بس همیشه به د الله ذکر کې دا مصروف وه. یو ځل سار محمد رسول الله علیه وسلم د دې د خوا نه ووته او دې د سار مونځ کړی و او دغه مونځ په ځای ناسته وه، اذکار یې کول تر دې پورې چې د څاښ مونځ یې موکه بیا هم ناسته وه. دې کې جناب نبی کریم علیه السلام راغی، ورته ویې ویل زه چې دنه په کم حال جدا شوی وم د سار نه، دغه اوس د څاښ پورې همقسې ناست دی په دې جانماز مصلا باندې؟ وایي نعم یا نبی الله، او یا د الله نبي همقسې ناست یم او ذکرونه کوم او اوس مې د څاښ لمونځ هم وکړو. محمد رسول الله علیه السلام ورته وایي که تا څلور کلمې د دې نه وروسته 3 ځلې ویلې او دا تا چې دا کوم ذکر کړی دی او د دې سره موازنه کې، نو د دې څلورو کلمو اجر به ترې ډېري. کلمې کومې دي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. دا مسلم کې هم دی او صاحب مشکات په باب تسبیح و تحلیل کې راوړی دی. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. دا کلمې به څو ځل وې؟ 3 ځله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. دا خو اکثر ملګرو ته یاد دی. دا که یو سړی ټوله ورځ ذکر کوي که نه او بل سړی 3 ځل دا وویلې، انشاءالله هغونه اجر ول الله ورکوي. نو څونه ګټه یې وکړه، ټیم کم ولګېده او اجر پرې ډېر میلاو شو. دا څو سببه شو. بل هغه سبب چې هغې باندې ټیم ډېر کم ولګي او اجر او ثواب ډېر میلاو شي، هغه دا کلمه ده سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. د دې یو فائدہ دا ده چې دا تله د میزان ډکوي، دا سبحان الله نیم ډکوي او دا الحمدلله دا پوره تله د میزان ډکوي. د دې کلمو یو لوی فضیلت دا دی چې 100 کرت د سار کې ولولې او 100 کرت ماښام کې ولولې، نو د قیامت په ورځ به راشي د دې سړي نه به غوره انسان بل نه وي، حقه انسان به ترې غوره وي چې د ده نه یې ډېر ویلي دي. دلیل د دې خبرې حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی. سیدنا ابو هریره صاحب وایي چې محمد رسول الله علیه وسلم ویلي دي من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك او زاد عليه. وی نبی علیہ السلام فرمائی چې څوک سار کې او یا بیگا کې 100 کرته دا وی سبحان الله وبحمده، نو د قیامت پر ورځ به ددن هغه سړی غوړی چې کوم ددن دا ډیر ویلي دي.
بل حدیث کې دی چې دا سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کلمه دواړه دا کله د میزان درنۍ الله ته محبوب دي په جواب باندې سپکې ادا کیږي. درې ځای بخاری دا حدیث راوړی دی کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی الميزان خفیفتان علی اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دی باندې پوه شوئ دا څو اسباب شو. شپاړسم سبب چې ټیم په کم ولګي واجر ډیر ملاو شي چې هغې ته فتح ابواب الجنه وایي. داسې ذکر چې په هغې باندې د جنت دروازې انسان ته کولاوولی شي او چې په کومه دروازه جنت ته ورځي بس دا به ورته کولاوي. عقبه ابن عامر رضی الله عنه دا وایي موږ به په نمبر باندې د بیت المال وخان ساتل وایي دی کې زما نمبر راغی ماښام مې راوست نبی علیه الصلاة والسلام ولاړو صحابو ته وعظ کو بیان یې کو هغه ډېر خیرخوا پیغمبر و. ویل چې مسلمان کله ښایسته اودس وکړي ښایسته اودس دا دی چې کینی نیت هم د اودس وکړي بسم الله مو وایي مسواک هم دغه کړي هر اندام درې درې ځل وینځي او د دې نه بعد بیا پاڅېږي او یو دوه رکعته لمونځ وکړي نو الله له جنت واجبوي. الله له څه کوي؟ جنت واجبوي. نو چې اودس هم کوو نو تاسې به تحیة الوضو کوئ. نبی علیہ السلام د بلال د خپو کشار جنت کې واورېده ورته ویل بلال ستا څه عمل دی چې ته مدینه کې پروت یې او د خپو کشار د لما جنت کې واورېد. وایي د الله نبي علیه السلام زما نور داسې عمل به نه خو صرف دا عمل مې دی چې زه کله اودس دغه وکړم اودس مات کړم نو سمدستي اودس کوم او دوه رکعته لمونځ پرې کوم. دې ته تحیة الوضو وایي. په دې هم جنت دروازې کولاویږي. ښه دې سړي چې اودس وکړه د هغې نه بعد دا کلمې وویلې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله. دې باندې به څونه وخت لګېدلی اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله. وایي دا چې وایي نو فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. د جنت اته واړه دروازې د ته کولاو شي او چې په کومه ورځي نو هره دروازه ورته کولاویږي. دا امام مسلم باب ذکر کړی دی نووي پې الذکر المستحب عقب الوضو. د اودس نه وروسته ته به کوم ذکر کې مستحب ذکر کم دی نو دا به یادول غواړي. اودس خو کوئ که نه نو څنګه به وایي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله. چې اودس هم کوو که نه بیا به راځئ یو دوه رکعته لمونځ به کوئ او دا سببي لمونځ دی. دا په اوقات مکروهه او غیر مکروهه هر وخت کې کېږي. دا څو شو؟ شپاړس. دلته دی کې د عمر رضی الله عنه یو روایت هم دی هغې کې لږ نور الفاظ دي اوسه داسې دی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. امام ترمذی په دې باب ذکر کړی ما یقال بعد الوضوء په دې باب کې و چې دا ذکر چا وکړو نو دلته به د جنت اته واړه ګیټونه کولاوي چې په کم ورځي نو بس لار به ورته کولاوي. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نو دې باندې خو دغه به نه کېږي دا وخت به پرې ډېر نه لګي
او اجر به پې ډېري دا به هسې په ما وی نه ښه دا به عملي کوئ چې څه فایده ترې والی بل د هغې نه چې ټیم پې کم ولګي او اجر او ثواب پې ډېر میلاو شي هغه یو عمل دی څنګه عمل دی چې کله یو سړی دا اذکار ووایي د مونځ نه وروسته 3 ځل سبحان الله او 3 ځل الحمدلله او 3 ځل الله اکبر او 4 ځل وصدا ووایي سلام ځل به برابر شي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سو دغه شو سل شو نو دا چې ویلې نو جناب رسول الله علیه السلام څه وایي دا صحابه راغلي غریبانان صحابه او نبی علیہ السلام ته ویلي چې د مالدار خلکو موږ نه مخکې شو موږ مونځ کوو هغه یې کوي موږ روژې نیسو هغه یې کوي هغه خیراتونه کوي زموږ د خیرات وس نشته دی هغه مری نه زادوي زموږ د مریانو وس نشته دی هغه جهاد کې چاندي ورکوي زموږ د وس نشته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل زه به ته داسې ذکر وښیم چې د دغو د اجر به م پرې راګیر کوي هغه دا دی چې تاسې به سبحان الله 3 ځل الحمدلله 3 ځل الله اکبر 3 ځل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا به سلام ځل پوره کوي نو دا چې کله ووایي نو د مالدار خلکو د خیراتونو او د هغې اجر دا به تاسو ته میلاو شي دا به د فرض مونځ نه وروسته م ویوئ دا چې ماښام ویده کېږئ یم ویوئ بیا هسې چې روان ویم ویوئ ابو صالح راوي دی د دې حدیثه هغه وایي د غریبانان صحابه بیا نبي علیه السلام لرال ورته ویل یا رسول الله تا دا حدیث موږ ته وویو نو دا خو د مالدار هم واورېده نو دا خو د مالدار هم وایي او موږ به هم ویو نو موږ او مالداره به یو شان یو بیا به دوی صدقې کوي موږ نه به مخکي نو موږ به څه کوو بیا نو نبی علیه السلام ورته ویل چې تاسې هسې پردی خیر مه بندوئ که نه بس ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله فضل دی چې په هغه یې کړی دی چې دغه اذکار هم ووایي او صدقې هم دغه کړي او دا ټول د خیر کارونه وکړي ابو طلحه رضی الله عنه وایي په ټولو مسلمانانو دا لازم دي چې هغه دا اذکار ووایي هغه څه چل وکړي دا اذکار ووایي کوم اذکار دي سبحان الله 3 ځل الحمدلله 3 ځل الله اکبر 3 ځل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير بل سبب د هغې اسبابونه چې هغې باندې ټیم کم لګي او اجر پرې ډېر میلاویږي هغه سید الاستغفار دی یو استغفار دی چې هغې ته سید الاستغفار وایي امام بخاری رحمت الله علیه راوړی دی چا راوړی دی امام بخاری رحمت الله علیه راوړی دی دا خو انشاءالله تاسو ته یاد دی د دې سید الاستغفار ډیر زیات اجر راغلی دی چې کوم ماښام دا انسان ویو او د ساره پورې مړ شو نو سیده به جنت ته ځي او که ساري ویو او د ماښام پورې مړ شو نو بیا به هم جنت ته ځي او دا په 10 سکنډه کې ویل کېږي وخت پرې ډېر کم لګي او الحمدلله پیدا ډېره ده د شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه د هغې روایت دی امام بخاری راوړی دی سید الاستغفار دا دی اللهم انت ربي وی اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي
وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ټیم په ډېر کم لګي، خدا به یادول غواړي. اللهم انت ربي، څنګه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا ذکر دې کسار دی وو او د ماخام پورې مړ شوي، الله دې ذمہواری غسته ته به جنت ته به چې الله ذمہوار شي څونه ګټه ده. عقیده به توحید ورخه مشرک کده سلو سنور ذکرونه وي خو هیڅ پیدا نه ورته. او کما خام اوس منګه ویل ساره پر اخرت تلاړو ان شاء الله الله هم جنت ته بوزي. ته دیو جن سید الاستغفار وي، استغفر الله دې کډېر فائدہ ده. د انسانانو کاروبارونه د انسانانو بچیم الله ورکوي په دې ذکر ډېرې فائدې دي کې. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا څو اسباب شو. نو لسم سبب چې پاغي باندې وخت کم ولګي او اجر او ثواب ډیر شي او دا غي په وجه د انسان ګناهونه الله معاف کړي. هغه څه شی دی؟ کله چې مؤذن امام مسلم دا حدیث راوړی دی چا چې اذان واورید کنه او دا اوریدلو په وخت کې دا کلمات ویل ګورئ وتا مؤذن به وی الله اکبر الله اکبر، تبه وی الله اکبر الله اکبر، هغه به وی اشهد ان لا اله الا الله، نو تبه څه وی اشهد ان لا اله الا الله. کدی ځکه دا ذکر دی وکړه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نو څه چل به وشي؟ وای غفر له ذنبه، الله به دې انسان ټول ګناهونه استماف کړي، یا به ټول معاف کړي یا به واړو له معاف کړي او د غټو به توفیق ورکړي. د الله رحم ته چې وګورئ ان شاء الله ټول معاف کوي. دا ډېر ناشنا پیدامن ذکر دی، بیخي کم وخت پې لګي او ډېره زیاته پیدا ده او دا به ډېر خوش قسمته خلک د دې عمل توفیق به الله ورکوي. د الله ډېر پراخه رحم دی. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. دا څو خبرې شوې؟ شل که 19 چانه دي شل کړي زي تاسو شل کوي. هغه دا دی چې حمدلتين وې، حمدلتين څه معنی؟ الحمدلله دو ځلې وې نو الله بدن خوشاله شي. نو چې الله خوشاله شو نو بیا دې څه کمې دی. نو په دوو حمدلتين باندې الله خوشاليږي. انس رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام ویل چې کله انسان ډوډۍ نړۍ وخوري او وی الحمدلله او به وڅکي او وی الحمدلله، دا مسلم کې روایت دی. نو په دې دوو حمدلتين باندې ان الله لا يرضى عن العبد، الله بنده ته وی زن راضي شوم او زما وبخلي وی ګټمن بنده څونه ګټه دی وکړه. الحمدلله بس تا څونه روپۍ لګېدلې، ډوډۍ دې خوړله، یو نړۍ نیمه دې کوله، الحمدلله اوبه دې څکلې ودې څکلې الحمدلله. الله ګوره مسواک والو باندې راضي کېږي، پلار او مور خوشحاله که په دې الله راضي کېږي. الله خوشحاله ول غواړي. دا موږ او تاسو دا منځونه او دا څوک حجونه کوي او دا عمرو لځي دا څه دپاره ځي؟ چې الله خوشحاله شي. په ډېر لږ څیز الله خوشحالېږي، صرف بانه غواړي
انسان دا وکړه زه به خوشحاله شم، دا وکړه. ډوډۍ دې خوړله نو ته به څه ووایې؟ ډوډۍ دې کوله الحمدلله، اوبه دې څښلې نو به وایې چې څه الحمدلله. په دې حمدلتینو باندې رب العالمین د انسان نه خوشحالېږي. دا څو مو ویلې؟ شل مو ویلې، انشاءالله یو 10 پاتې دی به ته به یې ووایم. اللهم صل وسلم علی